زما نوم دی عبدالمجید حاجي د دونۍ اوسېدونکی او دلته د پخوا نه اول سر کې ګني ما نال کړي که نه او دا ګاڼۍ مې هم راوړله دا ګاڼې چې کوم وخت کې موږ نال کوو نو جمع یې که نه دې وخت کې نالېږي دا اوس کوم وخت چې دی هم دې وخت کې نالوو دې وخت چې نال شي نو بیا ولاړ یې هغې خواري کوو او دغه راوخېږي پسرلي کې راخېږي پسرلي کې چې راوخېږي بیا ورته تسکور یې پرې ووو سکور نه وروسته بیا تلی وراړو بس ووړی او تېر شي منی راشي نو دې وخت کې بیا ریبو کال باندې دا ریبل کېږي یو کال سر دا ولاړې چې کوم وخت وکړ شي په هغه وخت ریبل کېږي بیا چې راوریبو بیا یې ګاڼۍ له راوړو ګاڼۍ کې ګاڼۍ کوو ګاڼۍ کې ورکوي او بس بیا یې اوبه کې وباسو اوبو نه بیا یې کړي ته اچوو شربت کېږي شربت نه پخه شي ګوړه شي په دې کړي کې چې ګوړه شوه بیا اتره ورته وایي دغه د کلال کوتړی دی کوتړي ماري پخېږي دا په بل شي کې پخېږي هم نه په غیر د کوتړي نه اوس به په خانک کې کېږي نه په بل شي کې کېږي او ګوړه کېږي نه چې دغه کوتړی نه یا خښتې نه یې دې کې نه پخېږي موږ چې ګاڼۍ شروع کړو نو د دې دا پوټکی په خپله موږ اوبې ته وچوو چې وچې کړو همدا پوټکی بېرته پخوي بل شی دا نشي پخولی که لښتې وله راوړې که بل شی وله راوړې دا همدا پوټکی د ګني خپله پوټکی پخوي بل شی نشي پخولی دا اوس مشینونه اوس رال که نه دا موږ دا ګاڼۍ چې راوړې دا جنریټر یې موږ سره راوړلی او پخوا چې وه د غویانو ګاڼۍ وه د غویانو ګاڼۍ به هم کوله غویان به موږ 4 ګنټې به غویان ګرځېدم یو دوه ګني به ورکول او دغه به هم تخښ کړی بیلر لاندې و ځمکه کې هغې کې به سپی ورغلی او بیلر ته به چوړېده هغه بیلر چې به ډک شو بیا به هم بل بیلر ته راړول یو جیرپاټیا چې دی چې کم وکړي هم دا 2 خرواره 3 خرواره ګوړه دا ګوړه ښه د پاکستان هغې کې خو 3 4 دی رنګ کاټونه اچوي پوه شولې دا خو پاکې ګوړې دي صفا ښایسته نه پکې رنګ کاټ شته نه پکې بل څه شته ور صفا ده دې پټي چې څنګه وړی مخه شه دې ګوړه ده ښایسته موږ غسې دوکانونه له څه ورکړو کوم دوکاندار راشي یا دلته څوک راشي دلته یې پرې خرڅه کړو خو زه د ګوړو موږ منډۍ نشته چې منډۍ جوړه کړي او دا ګوړه ورځي او هغه منډۍ کې خرڅېږي